سلامونه و نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. یو ځل بیا د ویزو اړوند یو معلوماتي ویډیو مې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې د ډېرو هیوادونو لخوا د افغانانو لپاره ځانګړې ویزې اعلان شوې او همدارنګه په ضمن کې ځینې داسې هیوادونه هم وو چې افغانانو لپاره د ویزې ورکړې هغه لارې چارې ډېر اسانه او سمپل کړل. د مینوالو په غوښتنه د هغه هیوادونو یو لیست مې جوړ کړ چې د افغانانو لپاره ځانګړې ویزې اعلان کړي دي او همدارنګه په کومو شرایطو او کوم ډول خلک ورته نوملیکنه کوی شي او کم ایمیل ادرسونو ته دوی خپل هغه غوښتنلیک جمع کوی شي. دغه ټولو اړوند دغه یو تفصیلي معلوماتي ویډیو مې تاسو لپاره چمتو کړی دی. مخکې د دې چې دغه هیوادونو لیست باندې پیل وکړو تاسې نه مې غوښتنه دا ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او په پای کې یې در سره شیر هم کړئ. ستاسې له برکته به نور هیوادوال هم خبر شي او کیدای شي هغوی له دغه معلوماتو څخه یو څه استفاده وکړي. راځئ نور مو وخت نه نیسم او شروع اخلو د هیوادونو هغه لیست چې افغانانو لپاره ځانګړی ویزې اعلان کړي دي. په لومړی قدم کې هغه هم د کاناډا هیواد دی. هغه افغانانو چې کاناډایي ځواکونو سفارت یا کومې کاناډایي مؤسسې سره کار کړی وي او همدارنګه د بشردوستي په اساس هم چې ژوند یې په خطر کې وي نو کولی شي خپل ستونزه په ایمیل ادرس کې ولیکي او د ویزې غوښتلو لپاره د کاناډا هیواد لاندې ایمیل ادرسونو سره په اړیکه کې شي. په لومړی قدم کې کاناډا حکومت هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې هغوی کاناډایي ځواکونو یې هم سفارت کې مستقیما کار کړی وي. همدارنګه دیو د بشردوستي په اساس هغه کسانو ته هم ویزې اعلان کړي دي چې ژوند یو نه یو ډول خطر سره مخ اوسي. په دغه کټګوري کې هغه خلک راځي چې موږ یې مدني فعالان یا بشر حقوق اړوند مدافعین یا خبریالان ژورنالیستان همدارنګه د ښځو حقوق اړوند کم فعالان چې دي دغه خلک راځي. که چیرته د اړوندې موضوع تاسې اسنادونه او همدارنګه یو څه ثبوتونه په لاس کې لرئ نو کوی شئ د کاناډا هیواد د دغه دوو ایمیل ادرسونو ته خپل غوښتنلیک جمع کوئ. مخکې له دې چې خپل ایمیل ولیکئ په ایمیل کې لومړی خپل هغه ابتدایي معلومات ولیکئ او بیا یو لیکنه په انګلیسي کې وکړئ چې په افغانستان کې تاسې کوم خطر سره مخ یاست او بیا مو خپل ایمیل ادرس دغه دوو ایمیل ادرسونو ته ویلیږئ. په دویم قدم کې د یوکې یا هم انګلستان هیواد هم افغانانو لپاره یو څه ځانګړې ویزې اعلان کړي دي. هغه افغانانو چې انګلستاني ځواکونو سفارت یا کوم انګلیسي مؤسسې سره کار کړی وي او همدارنګه د بشردوستي په اساس هم چې ژوند یې په خطر کې وي نو کولی شي خپل ستونزه په ایمیل کې ولیکي او د ویزې غوښتلو لپاره دې د انګلستان هیواد لاندې ایمیل ادرس ته ولیږي. په دې کې هم اولیت هغه کسانو ته ورکول کېږي چې د انګلیسي ځواکونو سره یې کار کړی وي یا همدارنګه یا سفارت کې کار کړی وي او د بشردوستي په اساس هم دوی یو څه ځانګړې ویزې اعلان کړي دي خو د دغه بشردوستي په اساس کوم چې ویزې اعلان شوي د دې لپاره عملي هغه بهیر یا هغه پروسه تر اوسه اعلان شوی نه دی. نو د بشردوستي ویزو لپاره پته مو اوسئ خو که چیرې د انګلستان حکومت سره مو کار کړی وي نو خپل غوښتنلیک دغه لاندې دوه ایمیل ادرسونو ته ویلیږئ. ورپسې د نیوزیلینډ هیواد دی. هغه افغانانو چې نیوزیلینډي ځواکونو یا یې سفارت کې کار کړی وي نو کولی شي خپل ستونزه او هغه خطر سره چې مخ دی په ایمیل کې ولیکي او د ویزې غوښتلو لپاره دې د نیوزیلینډ هیواد لاندې ایمیل ادرسونو ته ویلیږي. نیوزیلینډ هیواد عموما هغه افغانانو ته ویزې ورکوي چې هغوی نیوزیلینډ حکومت سره په مستقیم ډول سره کار کړی وي. یو کوم خاص بشردوستي اړوند ویزې نه دی اعلان کړي دي. که چیرته مو نیوزیلینډ حکومت سره هم کار کړی وي خپل غوښتنلیک دغه دوو ایمیل ادرسونو ته واستوئ. ورپسې یونایټډ سټیټ اف امریکا یا د متحده ایالاتو امریکا حکومت دی. هغه افغانانو چې امریکایي ځواکونو سفارت یا کومې امریکایي مؤسسې سره کار کړی وي او همدارنګه د بشردوستي په اساس هم چې ژوند یې په خطر کې وي نو کولی شي خپل ستونزه او همدارنګه هغه خطر سره چې مخ دی په ایمیل کې ولیکي او د ویزې غوښتلو لپاره دی د امریکا هیواد لاندې ایمیل ادرسونو ته ویلیږي. یوه یادونه باید وکړو هغه دا چې امریکایي هیواد د افغانانو لپاره مختلف ډوله ویزې اعلان کړي دي. په دې کې تر ټولو مشهور هغه SIV کوم ویزې دي دا دی. ورپسې P2 یا هم پرایورټي 2 په نامه ویزې دي. همدارنګه یو څه نور ډول ویزې دي.
دغه ایسایوي همدارنګه P2 او P3 ویزې عموما هغه افغانان لپاره دي چې هغوی امریکایي ځواکونه یا هم امریکایي سفارت یا امریکایي مؤسسې سره کار کړی وي. خو همدارنګه دیو 50,000 بشردوستي په اساس هم ویزې اعلان کړي دي چې هغوی لپاره یو بل ایمیل ادرس دی، هلته داسې کوی شي خپل نوملیکنه همدارنګه فورمې ډکې کړه او همدارنګه دغه 50,000 کسانو لپاره چې کوم دی ویزې اعلان کړي دی خپل ځان راوړئ. نو دغه لاندې ایمیل ادرسونه د امریکې مختلف بخشونو ایمیل ادرسونه دي. که تاسې غواړئ چې امریکې ته خپل غوښتنلیک جمع کړئ نو لاندې ایمیل ادرسونو ته خپل غوښتنلیک ولیږئ. ورپسې د فرانسې حکومت دی. هغه افغانانو چې فرانسوي ځواکونو سفارت یا کوم فرانسوي مؤسسې سره کار کړی وي او همدارنګه د بشردوستۍ په اساس هم چې ژوند او فامیل په خطر کې وي نو کولی شي خپل ستونزه او هغه خطر سره چې مخ اوسي په ایمیل کې ولیکي او د ویزې غوښتلو لپاره د فرانسې هیواد لاندې ایمیل ادرسونو ته ولیږي. فرانسه هم هغه افغانانو ته ترجیح ورکوي چې لومړی فرانسوي ځواکونو یا سفارت یا کوم فرانسوي مؤسسې سره کار کړی وي. همدارنګه دیو د بشردوستي په اساس هغه افغانان ته هم ترجیح ورکوي یا هم ویزې ورکوي چې د دیو ژوند په خطر کې وي یا هم د دیو فامیل چې په فرانسه کې اوسیږي او فامیل افغانستان کې وي ژوند په خطر کې وي نو کوی شي دیو هم ورته خپل غوښتنلیک جمع کړي. د فرانسې ایمیل ادرسونه دغه لاندې دوه دي، تاسو کوی شي دغه دواړو ته خپل غوښتنلیک جمع کړئ. ورپسې د بلجیم هیواد دی. هغه افغانان چې د بلجیم قبولي یا کډوالیتوب کارت ولري یا په افغانستان کې وي یا یې د بلجیم سفارت سره کار کړی وي یا یې کومې بلجیمي مؤسسې سره کار کړی وي نو کولی شي خپل ستونزه په ایمیل کې ولیکي او د ویزې غوښتلو لپاره د بلجیم سفارت لاندې ایمیل ادرسونو سره په اړیکه کې شي. دغه لاندې دوه ایمیل ادرسونه د بلجیم سفارت ایمیل ادرسونه دي کوم چې پاکستان کې موقعیت لري. خپل غوښتنلیک دغه دوه ایمیل ادرسونو ته واستوئ او دوی ستاسې ایمیل ادرسونو ته رسیدګي کوي او ستاسې مشکل حلوي او تاسې ته ویزې درکوي. ورپسې د ډنمارک هیواد دی. هغه افغان وګړي چې د ډنمارک پوځیانو یا سفارت یا افغانستان کې د ډنمارک کوم مؤسسې سره کار کړی وي کوی شي خپل ستونزه په ایمیل کې ولیکي او د ویزې غوښتلو لپاره د په لاندې ایمیل ادرسونو سره تماس کې شي یا هم خپل غوښتنلیک جمع کړي. موږ سره دلته درې ډوله د ایمیل ادرسونه دي. لومړی د کابل کې د ډنمارک سفارت ایمیل ادرس دی، دویم په اسلام آباد کې د ډنمارک سفارت ایمیل ادرس دی او دریم قدم کې هغه افغانان چې ډنمارکي ځواکونو سره ترجمان په حیث دنده اجرا کړی اوسي نو دغه دریم ایمیل ادرس د هغوی لپاره دی چې خپل غوښتنلیک جمع کړي. ورپسې د جرمني هیواد دی. هغه افغانان چې د جرمني قبولي کډوالي کارت ولري او دمګړي په افغانستان کې وي یا یې د کورنۍ غړي افغانستان کې د ګواښ سره مخ وي کولی شي خپل ستونزه په ایمیل کې ولیکي او د جرمني سفارت ته دې په لاندې ادرسونه ولیږي. همدارنګه هغه افغانان چې ژوند یې په یو نه یو ډول خطر سره مخ اوسي افغانستان کې او یا هم دیو د حکومتي چارواکي اوسي یا هم کوم مدني فعالان حقوق بشر اړوند کارمندان یا ژورنالیستان اوسي او ژوند یې واقعا خطر سره مخ اوسي نو دوی هم کوی چې د جرمني هیواد ایمیل ادرسونو ته خپل غوښتنلیک جمع کړي. د یادولو وړ ده چې جرمني هیواد هم هغه اشخاص غواړي چې جرمني حکومت سره یې کار کړی وي یا جرمني او یا هم جرمني سفارت سره کار کړی وي. دغه کسان د جرمني هم اولیت یا هم ترجیح ورکوي. په ضمن کې هغه کسانو چې د جرمني مؤسسې چې کوم په GIZ باندې ډیر مشهور دی دغه مؤسسې سره کار کړی اوسي نو دوی لپاره هم دا یو ښه فرصت دی چې خپل غوښتنلیک جمع کړي. نو که چېرته تاسې جرمني حکومت سره یا هم بشردوستي اړوند کوم غوښتنلیک لیږل غواړئ نو دغه لومړی پاس دوه ایمیل ادرسونه دي. او که چېرته تاسې جرمني مؤسسې سره هم کار کړی اوسئ GIZ په نامه مؤسسه ده نو بیا تاسې خپل غوښتنلیک دغه دریم ایمیل ادرس ته واستوئ. ورپسې د ایټالیا هیواد دی. د افغانستان هغه وګړي چې پخوا د ایټالیا سفارت یا یې پوځیانو یا یې کوم مؤسسې سره کار کړی وي کولی شي خپل ستونزه په ایمیل کې ولیکي او په لاندې ایمیل ادرس دی ورسره اړیکه کې شي. ایمیل ادرس د ایټالي هیواد ایمیل ادرس دی او که چې د ایټالي حکومت سره هم کار کړی اوسي خپل غوښتنلیک ورسره جمع کوي. ورپسې د قزاقستان هیواد هغه اړوند معلومات دی. قزاقستان
په افغانستان کې د قزاق قوم لپاره قزاقستان د ورتګ ویزا او هلته د اوسېدو کارت ورکوي. که تاسې او یا ستاسې کوم ملګری د قزاق قوم پورې تړاو لري نو په لاندې ادرسونه دې ورسره اړیکه کې شي. هغه ملګري چې قزاق قوم اړوند دي نو کولی شي خپل غوښتنلیک لاندې ایمیل ادرس ته واستوي. هایلینډ یا هم نیدرلینډ. هغه کسان چې هایلینډي پوځیانو یا د هایلینډ سفر یا کومې موسسې چې د هالینډ حکومت پورې مربوط وو یا د کومې اروپایي پروژې سره کار کړی وي کولی شي د هالینډ سفارت ایمیل ادرس ته خپل ستونزه همدارنګه هغه خطر سره چې مخ دی ویلیږي. یادولو دی چې هغوی چې هالینډ کې زده کړه ترسره کړې وي هم خپل اسناد ورلیږل مه هېروئ، شاید کار یې وشي. د هالینډ سفارت اړیکې په دې ادرسونو نیولی شئ. د هالینډ سفارت سره اړیکې په دې ادرسونو سره نیولی شئ. دغه لاندې د هالینډ هیواد ایمیل ادرس همدارنګه موبایل شماره همدارنګه واتساپ نمبر دي. که چیرې د هالینډ حکومت اړوند کوم کار مو کړی وي خپل غوښتنلیک ورسره جمع کړئ. په ورپسې قدم کې د سپین یا هم هسپانیا هیواد دی. کوم افغانان چې د هسپانوي پوځیانو یا هسپاني سفارت یا کوم موسسې سره کار کړی وي خپله ستونزه او هغه خطر سره چې مخ دی په ایمیل کې ولیکئ او په دې ادرسونو دې ورسره په اړیکه کې شي. دغه ایمیل ادرس د هسپاني یا هم د هسپاني هیواد ایمیل ادرس دی. همدارنګه په ضمن کې یو ټلیفون شماره هم دی ولري. خپل غوښتنلیک دغه ایمیل ادرس کې جمع کړئ. په ورپسې قدم کې د سویډن هیواد دی. هغه کسان چې د سویډن پوځیانو سویډني سفارت یا کومې موسسې سره کار کړی وي چې د سویډن هیواد لخوا نه سپورټ کېده یا هم تمویلېده نو کولی شي خپل ستونزه د سویډن سفارت سره په لاندې ادرس ور ولیږئ. نو هغه کسانو چې سویډن حکومت سره پوځیانو یا هم یو سویډني موسسې سره کار کړی وي نو یو ښه فرصت دی ورته چې خپل غوښتنلیک دغه ایمیل ادرس ته واستوي. په ورپسې قدم کې د سویزرلینډ هیواد دی. هغه وګړي چې د سویزرلینډ پوځیانو سویزرلینډ سفر یا د کومې موسسې سره کار کړی وي کولی شي خپل ستونزه په ایمیل کې ولیکي او د ویزې اخیستلو لپاره یې لاندې ادرسونو ته واستوي چې دغه دواړه ادرسونه د سویزرلینډ حکومت اړوند دي. په ورپسې قدم کې د چک جمهوریت دی. هغه افغانان چې د چک سفارت یا د چک پوځیانو یا کومې موسسې سره کار کړی وي او غواړي چک هیواد ته لاړ شي نو د سفارت لاندې ادرسونو سره دې په اړیکه کې شي. که چیرې د چک حکومت سره هم کار کړی وي نو خپل غوښتنلیک هغه اسنادونه دغه ایمیل ادرسونو ته واستوئ. په ورپسې قدم کې د پاکستان هیواد دی. ټول هغه کسان چې غواړي خارجي هیوادونو ته سفر وکړي د سفر اسانتیاو لپاره ورته پاکستان ویزه ورکوي ترڅو له کابل نه اسلام آباد او بیا خپل ټاکلي ځای ته ولاړ شي. همدارنګه پاکستان په افغانستان کې د نورو هیوادونو وګړو ته د موسسو کارکوونکو او ډیپلوماتانو ته هم ویزې ورکوي. نو که ستاسې کوم خپلوان کوم بل هیواد د ځي او د مستقیم تګ فرصت ونه لري نو د پاکستان له لارې تګ ورته یو ښکلی فرصت دی. د پاکستان ویزې ترلاسه کولو یا یې اړوند معلوماتو لپاره لاندې ټلیفون شمیرو یا ایمیل ادرس سره په اړیکه کې شئ. چونکې موږ سره دلته د پاکستان 3 واړه د واتساپ شمارې دي نو تاسې ورسره په اړیکه کې شئ. دوی درسره نور معلومات شریک کوي. په وروستي قدم کې د ایران حکومت دی. ایران په کابل او ایران کې هغه افغانان چې هزاره د یا شیعه مذهب پورې تړاو لري او دم ګړي د ګواښ سره مخ وي چټکه ویزه ورکول کیږي. که تاسې او ستاسې کوم ملګری دغه ډول خلکو کې یاست نو د ایران سفر سره په لاندې ادرسونو اړیکه کې شئ. دغه لاندې ټول معلومات د ایران هیواد اړوند دی. خپل غوښتنلیک ورته جمع کړئ که په شرایطو برابر اوسئ. دا و د هغه هیوادونو چې افغانانو لپاره ځانګړې ویزې اعلان کړي وي یو لنډ معلومات. هر هیواد سره مو کار کړی وي یا کوم یو بهرني موسسه کې مو کار کړی وي او غواړئ چې خپل غوښتنلیک یادو هیوادونو ته واستوئ نو موږ کولی شو چې په اړونده موضوع کې تاسو سره همکاري وکړو. موږ درته یو ځانګړی راپور جوړوو. همدارنګه هغه اسنادونه چې تاسو په لاس کې لرئ هغه سکن کوو او همدارنګه مربوطه ایمیل ادرسونو ته واستوو. که چېرته غواړئ چې ستاسو ایمیلونه موږ واستوو نو زموږ سره په اړیکه کې شئ. دا و زموږ د نن ورځې لنډه ویډیو. تر راتلونکې ویډیو پورې ښه وختونه.